احمد ابن ابي الحواري رحمه الله هغه وی زه قرآن ویم سوچ پکې کوم او یو آیت کې سوچ کوم او کله نه کله ودرېږم نو حیران شم چې الله دا خبرې څومره اوچتې خبرې دا خو بل شان خبرې دي څومره فایدې دي په دې کې نو د ډېرې خوشحالۍ نه بیا ماله خوب نه راځي چې د الله سبحانه وتعالی د کلام دی څومره خوږ کلام دی نو بیا ماله خوب نه راځي کله چې انسان ډېر خوشحال هم خوب ورنه ورسي نو زه اریان یم هغه خلکو ته چې دا قرآن د هغوی سره شتي او هغوی ښه خوبونه کوي په ارام پراته دي او زه اریان یم هغه خلکو ته چې دا قرآن د دغه خلکو سره شتي او په دې خلکو باندې اثر نه دی کړی الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د دې قرآن مبارک وی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الله کچرته دا قرآن ما نازل کړی په دې غر باندې په دې غټ مخلوق باندې لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تاسو بلیدلی وی چې دا غر به ریزه ریزه شوی وی او دا غر به را پرېوتی وی د څه د لاسه د الله سبحانه وتعالی نه به یېرېدی دا دومره غټ مخلوق په ده باندې قرآن دې اثر کوي او ما او تا کمزوري انسانان او دغه غوښه او وینه او هډوکي نورې څوم نشتي معمولي تکلیف به هم باندې راشي موږ ته خپله کمزورتیا ښه سبا ښکاري چې موږ څومره کمزوري یو دا قرآن په موږ باندې اثر نه کوي دا قرآن الله دې مبارک سوی الله نزل احسن الحديث الله وی ما خوږی خبرې نازلې کړي او د قرآن ته حدیث وی دا باز خلک موږ باندې اعتراض کوي چې ته دې دا وی چې اهل الحديث او موږ اهل الحديث لکه ماته تاسو قرآن نه منئ نو دې حدیث ته حدیث وی او قرآن ته هم څه ویل کېږي حدیث ویل کېږي الله نزل احسن الحديث الله خوږی خبرې نازلې کړي دا خبرې په انسان باندې اثر کوي الله سوي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الله دا آیتونه چې څوک واوري او په دې کې سوچ وکړي په دې پوهی الله وی د هغه په جسم باندې غونه ځیږ شي دا ویښته پې ودرېږي د الله د یېرې نه کله چې د دې عذاب آیتونه واوري او د آخرت آیتونه واوري په هغه باندې د کیفیت راشي او کله چې د رحمت او د مهرباني آیتونه واوري نو بیا په ارام شي او زړه خوشحاله شي او د الله سبحانه وتعالی نه یې امید پیدا شي د کیفیت که زه تاسو نه تپوس وکړم چې په تاسو کې په چا راغلی څه جواب به راکوئ ماله په چا دا کیفیت راغلی چې قرآن روالي او د عذاب آیت راشي او په ده په جسم باندې ویښته ودرېږي هغه غریب پوهېږي نه په قرآن باندې د جسم ویښته به څه ودرېږي هغه د قرآن سره محبت نشته جسم ویښته به څه ودرېږي هغه چې امام 2 منټه مونځ وکړ کړي هغه وایي نن مونځ وکړ شو دی به په قرآن باندې څه متاثره شي که چېرته د قرآن تفسیر وکړ شي ترجمه وکړ چې دی اوږده شوه زه وایم کوم سړی چې څکه عثمان بن عفان دا څه وایي وی والله العظیم عثمان بن عفان وی په الله مې دې قسمي په کومه ورځ چې زموږ زړونه برابر شو که نه موږ به چېرته د الله په دې کلام باندې ماړه نه شو هغوی چې په کومه ورځ زموږ زړونه برابر شو او زموږ د زړونه پاک شو د دې ګناهونو نه او د دې شهواتو نه او خواهشاتو نه نو په هغه ورځ هغه وایي چې بیا به موږ چېرته به دې قرآن باندې ماړه نه شو سوال په زړه کې دا دی قرآن زموږ نه څه غواړي د دې جواب خو ډېر اوږد دی ډېر اوږد دی خو لنډه ده قرآن زموږ نه دا غواړي چې زموږ او د خالق په منځ کې یو رابطه جوړه شي زموږ او د چا په منځ کې خالق د الله په منځ کې یو رابطه د قرآن دا غواړي قرآن دا غواړي چې موږ په نیغه لار روان شو موږ ته هدایت میلو شي قرآن د دې لپاره دی چې موږ ته خپل عقیده زده کړو خپل منهج زده کړو زمون عقیده الحمدلله هغه د قرآن او حدیث نه اخیستې شوې ده هغه په تاویل او ماویلو نه ده ګورئ پلاني بزرګ صاحب دا وي او پلاني دا وي دغه زموږ عقیده نه زموږ عقیده خالص قرآن او حدیث دي قرآن د دې لپاره دی چې موږ ته عملي کړو په خپل ژوند کې راولو قرآن د دې لپاره دی چې الله سبحانه وتعالی به موږ ته عزت راکړي د قرآن دې لپاره دی صحابه کرام ګوره څنګه جهادونه هغوی کړي دي څنګه عزتونه الله هغوی له ورکړي د دنیا د هغوی به بچایي کړي بیا تابعین او بیا تابعین او درور د خلک دې سره تلو او کمزوري کېدو ولې د هغوی سره دا عزت و
او ولې د هغوی سره دا طاقت و، او ولې د هغوی دا شهرت و، او ولې د هغوی دا دبدبه او دا رعب و، دا د دې د لاسه ځکه چې د هغوی په ژوند کې قرآن و. خالد بن الولید رضی الله عنه زم چې ماشومانان هم زمونږ پیژني. خالد بن الولید رضی الله عنه هغه مشهور کمانډر، هغه مشهور مجاهد، مونږ چې دغه نوم اورو دومره خوږ لګي دغه دا نوم وایي. او د دې سیرت چې ته بیان کړه نو ته به څه کوې؟ صرف هسې دا نوم به موږ خوږ لګي. ګورې نور حقیقي مؤمن هغه دی خالد بن الولید څه کول چې الله وله دومره موچت مقام ورکړی، پکار دی چې زم هغه وکړمه. دغه پوړۍ له موږ نه ځو، خو په د اولنۍ پوړۍ کې یو چې زموږ خالد بن ولید ډېر خوښ دی او د هغه د سیرت چې انسان اوري ډېره مزه کوي. موږ په دې ځای کې ولاړ یو، د دې نه اخوا نه ځو چې ولې زموږ په دې زړونو کې دا محبت د هغه سره الله سبحانه وتعالی پیدا کړی دی. ولې پیدا کړی؟ هغه څه وجه ده که نه. خالد بن الولید رضی الله عنه ټول عمر د هغه په چې اسلام قبول کړی دی په جهاد کې تیر شوی، د مرګ پورې هغه په جهادونو کې په دې جسم کې د هغه روغ ځای نه و. او هغه د جهاد په موقع باندې جهاد له تله او د قرآن یې راواغېستو، په کوم ځای کې جنګ و هلته یې قرآن راواغېستو او د قرآن ته یې وکتو، په ژړا شو، د سترګو نه اوښکې روانې شوې. ملګرو ته پام شو چې خالد بن الولید دا خو هغه سخت انسان دی او دا خو هغه مجاهد دی چې د ده مخې ته څوک ټینګېدی نه شي. نن د ده د سترګو نه څنګه اوښکې روانې او د غلي شو. نو هغه د قرآن راواغېستو، داسې ورته کتو، وی معذرت غواړو موږ تا نه، شغلنا عنک الجهاد، جهاد موږ تا نه مصروفه کړي وو. څه مصروفه کړي وو؟ خو اوس ما ورته هم راوړي څه عذر به بیان کړو که نه. خالد بن ولید رضی الله عنه سره د قیامت پورې دغه عذر دی. ستاسو د عذر په باره کې څه خیال دی؟ که الله دې ته پوښتنه وکړي چې خالده د قرآن تلاوتونه تا ډېر نه کول د نورو په شان، ولې؟ ابو جهل په جهاد کې وم، عذر یې خطرونو عذر دی. ما ورته شروع کو عذرونه بیانول ختمیږي نه. یا الله بس مزدوري و، یا الله ویزه و، یا الله سعودي عرب و، یا الله مسافري و، یا الله بچي و، یا الله ښځه وه، یا الله خواهشات و، یا الله ارمانونه و، یا الله امیدونه و، یا الله د بدن سوچ و، یا الله بس داسې و، یا الله ټول پالتو عذرونه چې یو پکې عند الله مقبول نه دی. دا صحابه کرامو له چې الله سبحانه وتعالی د اوچت مقام او د عزت ورکړی دی، قرآن د لاسه ورکړی. قرآن دا غواړي زموږ په معاشره کې او زموږ په ملکونو کې امن راشي. دا ډېر خلک ته پوښتنه کوي امن به څنګه راځي؟ امن په دې طریقو سره نه راځي، په پالتو خبرو سره. امن که ته راولې نو قرآن او حدیث راوله په یو معاشره کې او په یو قوم کې، ته ګوره چې امن راځي او که نه راځي. دا قرآن دې لپاره دی. قرآن دا غواړي چې زموږ د دې مسلمانانو د یو بل سره یو مضبوطه رشته وي. قرآن د دې لپاره دی چې الله سبحانه وتعالی موږ له د دنیا او د آخرت کامیابي راکړي. ما تاسو ته په اوله کې دا ووایي چې قرآن موږ نه څه غواړي. ما دا ووایي قرآن دې لپاره دی چې زموږ او د الله په منځ کې څه پیدا شي؟ رابطه. زه به تاسو له صرف په دې باندې مثالونه در کوم د قرآن نه، یو څو آیتونه به ته بیانوم او هرې خبرې تفصیل نشم کولی ځکه چې دا به را خبره ډېره اوږده شي او که سلسله وارو موږ د درسونه وکړو خو دا به ډېر وخالي. خو صرف دې ته سوچ کوه او دا راته م ووایم ګورئ دا ما د الله په توفیق سره په خپله د دې قرآن نه را جمع کړي چې کله پکې ما سوچ وکړو، چې ته پکې سوچ وکړې او بل پکې سوچ وکړي، هغه ته هم دا خبرې راویستی شي. دې خبره کې سوچ چې الله سبحانه وتعالی څنګه د دې قرآن د لاسه زموږ رابطه د خپل ځان سره جوړوي، څنګه دا قرآن زما او ستا رابطه د رب العالمین سره جوړوي. راځه یو څو مثالونه ته ذکر کوم. په قرآن کې خو دننه احکام پراته دي، الله پکې حکمونه بیان کړي. په قرآن کې دننه حکمتونه پراته دي، په قرآن کې دننه قصې شتي، په قرآن کې دننه عبرتونه شتي، په قرآن کې دننه عقیدې شتي، په قرآن کې دننه د تیر شویو امتونو اخبار شتي. قرآن کې دننه خو ډېر څه دي که نه، خو دې ټولو خبرو حاصل دا دی چې الله سبحانه وتعالی د خپل ځان سره زموږ رابطه جوړوي، چې د دې ځمکې والا رابطه د هغه عرش والا رب سره جوړه شي. دا غواړي. راځئ ته یو څو مثالونه ذکر کوو. دا قبله چې الله سبحانه وتعالی بدله کړه، قبله کوم طرف ته وه؟ بیت المقدس ته، فلسطین ته. بیا بدله شوه کعبې ته. او دا مسله خو د مانځه سره تعلق ساتي که نه. یو سړی به ما ته هېڅ ته په نورو خبرو پسې ورلې، خبره د قرآن روانه ته پکې لاړې دغه له ده قبلې له د مانځه مسلو له
ګوره ماته ته ووایي چې قرآن ستا رابطه د الله سره مضبوطوي. په قرآن کې دا ټوله مسله راغلې ښه تفصیلي. بیا په آخره کې الله وایي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اے پیغمبره دا کومه قبله چې استاوه د هغې نه موږ ته دې طرف ته صرف د دې دپاره راوړولې چې موږ هغه خلک راښکاره کړو کوم چې د دې پیغمبر تابعداري کوي او په دې دین مین دي. نو د قبله چې موږ کعبې طرف ته مخ ګرځوو او ولاړ یو دا د دې لپاره چې زموږ رابطه جوړه شي له چا سره؟ د رب العالمین سره. قصاص مبارک الله خبره کړې ده په قرآن کې. قصاص چې یو سړی راولګي بل سړی قصدن عمدن مړ کړي دی به موجلی کړي. الله دغه مبارک سوی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. وی ستاسو لپاره به د قصاص کې دننه ژوند پروت دی. د قصاص مسله ختمه شوه که نه. اخره کې الله وی لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو د الله نه ویریږئ. دې مسلې په اخره کې بیا اشاره وکړه چې ربط پیدا شي د انسانانو او د چا؟ د الله سبحانه وتعالی. ښه مخې ته بیا راشي. د روجې مسایل الله په قرآن کې ذکر کړي دي که نه. ښه ډېر آیتونه په قرآن کې شته چې د روجې سره تعلق ساتي. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روجه ما په تاسو لازم کړی لکه څنګه چې مخکینو خلکو باندې وه. خو دا خبره د نه هېره نه شي د الله سره رابطه لعلکم تتقون. دې دپاره چې ستاسو رابطه جوړه شي د څه سره؟ ستاسو رابطه جوړه شي د الله سره. په دې ځای کې الله بیا د خبرې ته اشاره وکړه. ښه د حج اعمال الله په قرآن کې ښوولي دي که نه چې حج به داسې کې او دغه به کې هغې مبارک هم آیتونه شته. کله چې د آیتونه ختمېدو ته راورسي که نه نو الله سبحانه وتعالی غواړي چې دغه خبره زموږ نه هېره نه شي. د الله سره رابطه هغه زموږ نه هېره نه شي، هغه را تازه کوي. نو چې کله د آیتونه ختمېږي نو الله څه وایي فإذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله. کله چې حج ختم کوي نو ګوره الله به یادوي، الله چې ته هېر نه کوي. ستا رابطه جوړوي د رب العالمین سره همیشه. ښه انسان چې په دې دنیا کې نو یا خو به په یره کې یا به په امن کې. ټول انسانان داسې دي، څوک په یره کې دي او څوک په څه کې دي؟ په امن کې. دوه قسمه حالات دي. دوه حالات مبارک الله ته رسوي. د یرې په باره کې ته هغه مونځ ښوولی چې هغې ته صلات الخوف وایي. نو چې د یرې په ټیم کې هم ستا رابطه د چا سره وي؟ د الله سره وي. ښه چې دا یره ختمه شي الله په قرآن کې وایي فإذا أمنتم فاذكروا الله. او وایي کله چې تاسو په امن کې شئ نو ګوره بیا وما یادوئ. ګورئ که په یره کې هم به الله یادوي، که په امن کې هم الله به یادوي. ستا به یو رابطې د رب العالمین سره. ښه کله انسان په جنګ کې کله کله په انسان داسې حالات راشي چې هغه صحیح هغه د جنګ حالات دي. داسې حالات هم په انسان باندې راځي. د الله سبحانه وتعالی په دغه وخت کې د جنګ په دې وخت کې ګوره د جنګ احکام درته بیانوي. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا. ای ایمان والو که چېرته کافرانو ته مخامخ شي جنګ هم راشي نو مضبوط اوسېږئ، یېرېږئ به نه. بیا پکې الله دا خبره کوي سبحان الله. هغې نه بعد وایي واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. وګوره ما به ډېر یادوئ که تاسو په دې جنګ کې کامیابي غواړئ. بیا ربط جوړی ستا د رب العالمین سره. دا قرآن ستا ربط جوړی د رب العالمین سره. ښه دغه هر څه پرېږده چې کله تا نه ګناه وشي. یعنی ګناه خو د الله سبحانه وتعالی نافرماني ده که نه. خو الله په دغه ټیم کې هم وایي والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. الله وایي کله چې د خلکو نه زیاتې وشي ګناه وشي مؤمنانو نه نو دوی څه کوي؟ اولنی کار ذکروا الله، الله یادوي. نو دې ځای کې تا ته دا وایي چې خیر دی که چې د ګناه د نه وشو ته کمزوری ګناهونه به د نه کېږي خو چېرته مایر نه کړي. ستا ربط د رب العالمین سره هغه څنګه جوړېږي؟ بلکې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا ویلي الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. که ولاړې که پروتې که ملاسې که ناسې که خوشحاله که خپې هر ټیم کې به رب العالمین یادوي. ګوره د قرآن ستا داسې رابطه جوړېږي د رب العالمین سره. راشه مخکې سورة طه ده. په سورة طه کې الله سبحانه وتعالی د لمانځه تذکره کړې ده. ډېر خلک دا مونځ کوي، کوشش دا کوي چې مونځ به څنګه کې صحیح ده، ښکلې خبره ده. خو ګوره دا ورته پته نشي چې مونځ ولې کې.
دا مې اهمه مسله ده. مونځ به څنګه کې دغه اهمه ده، خو د دې نه اهمه دا ده چې مونځ ولې کې. نو بعض خلک ډېرو والی کوي، نو موږ به ورسره کوو، نو چې ډېرې ټول ملګري منزلی ځي نو موږ به نه ځو. پلار قاریږي، نیکه قاریږي، بل دا چې سړی به شي سپک هم ښکاري چې ته څنګه د مسلمانانو په منځ کې اوسېږي ته مونځ نه کړي. دې اجازه ته پته نه شي چې لمونځ د څه لپاره دی. الله څه وایي په سورة طه کې واقم الصلاة لذکري، او مونځ کوئ د دې لپاره چې زه ته یاد یم. الله وایي دا رابطه د رب العالمین سره دې قرآن په واسطه باندې جوړېږي. ښه ګوره په قرآن کې الله سبحانه رسوم عجیبه خبره کړې ده. انسان باندې دوه حالات دي، یا خو مصیبت دی او یا راحت ده که نه، یا مصیبت دی یا راحت ده. الله سوي ګوره وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. الله وایي که چې د مصیبت ته باندې راشي نو دا مصیبت ګوره د الله نه راوځي ختمولی نه شي. څه مطلب چې الله نه راوځي څوک نه شي ختمولی؟ تا ته وایي چې ای انسانه ختمول د الله په لاس کې دي، د الله سره رابطه ساته چې ختمې کېدله. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. او که چېرته په تاسو باندې نعمتونه ډېر او په راحته کې نو الله وایي دا زما له طرفه رزق قادر یم په هر څه باندې. هسې دا ما تاسو ته د مثال دپاره دا خبرې وکړې ګورئ چې قرآن دا غواړي چې زما او ستا رابطه د رب العالمین سره مضبوطه شي. یو څو مثالونه مې درته پیش کړو چې څنګه هر ځای کې الله دا خبره موږ ته کوي چې ګوره الله به یادوئ، الله به یادوئ، الله هیر نه کوي، الله ته رجوع کوي، الله به یادوئ. اذکر الله اذکر الله ټول دې لپاره چې زمونږ رابطه د چا سره وي؟ رب العالمین سره. د کوم انسان چې قرآن عملي کړی په خپل ژوند کې قرآن ته واپسي کړي د ده رابطه د الله سره ډېره مضبوط دی. نو د قرآن نه هجرت مه کوئ. قرآن نه هم هجرت کیږي، او د قرآن نه هجرت دا په 5 طریقو سره کیږي. مختصر یې درته وایم. اولنی قسم هجرت د قرآن نه داسې کول چې هغه نه اورېده، قرآن نه اورېده. دا بعض خلک هغه خو پرېږده، هغه کوم چې سندرې اوري او ټنګ ټکور هغه خو بېدینه خلک دي. دا کوم چې پکې بعض دي ځان ته دینداره وایي دوی به نظمونه او نعتونه اوري. څه اوري؟ نظمونه او نعتونه. ورته وروره داسې کار وکړي قرآن پکې واچوه، قرآن به زړه نه کېږي قرآن ته، اورېدو ته زړه نه کېږي. د هجرت کړی د قرآن نه، ځکه ورته زړه نه کېږي. او کله چې یو انسان په سندرو میني الله ته قرآن لي، او کله چې یو انسان په دې نظمونو او نعتونو باندې میني الله ته قرآن لي. دا خوازیه خبره. دا بس خلک داسې دي د موبایل ډک کړی د دې نظمونو نه او د دې نعتونو نه، او نن سبا د نظمونو او نعتونو هم داسې دي لکه څه لکه سندرې. او زه اکثر دا خبره کوم دا کوم سړی چې پخوا سندرې ډېره اوري او د توبه وباسي دینداره شي، نه دې د نظمونو او نعتونه به ډېره اوري، نه د سندرو هغه مینه په څه ماتوي، هغه بیا په دې نعتونو باندې دی ځان ته په ګاډي کې لګولي او روان وي. په دې کې عباس به کوي دې دلاسه موږ په ځان کې جذبه پیدا کوو. موږ خو ځان کې جذبه د قرآن دلاسه پیدا کوو. موږ چې قرآن وایو موږ کې جذبه راشي، موږ چې د رسول حدیثونه وایو موږ کې جذبه راشي. نو یو هجرت دا دی چې انسان قرآن نه اوري، او دا بعضې اوري د برکت دپاره. ښه کور کې به څوک نه وي خو څه به لګېدلی؟ قرآن به لګېدلی. دا اسې برای نام چې ما قرآن نو د دې لپاره لګولی چې قرآن کې د کور کې برکت وي، که څه د څه حدیث راځي چې رانه شي، دغې لپاره په ګاډي کې لګولی. نور دې شوق یې نه شي چې وایې ورمه. نو د قرآن نه هجرت کول یو دا دی. دویم د قرآن نه هجرت کول داسې دي چې انسان قرآن ته خپلې فیصلې نه واپس کوي، شریعت ته خپلې فیصلې نه واپس کوي، فیصلې وړي هغه وضعي قوانینو له کومو چې انسانانو جوړ کړي دي، او دا جرګې او دا وضعي قوانین دی خوښي د دې نه چې فیصله په قرآن وشي، د دې نه دغه خبره خوښوي. نو د قرآن نه هجرت کول دي. قرآن خو الله نازل کړی دی دپاره چې زموږ دپاره څه شي؟ زموږ دپاره قانون شي. موږ سره قانون دی، د تیار قانون دی، په دې باندې زموږ فیصلې کېږي، په دې باندې زموږ جګړې ختمېږي. درېیم طریقه د قرآن د هجرت کول دی چې انسان دې کې سوچ نه کوي، وایي په ویلو کې تکړه دی خو سوچ پکې نه کوي، دم د قرآن نه هجرت کړی پوهېږي بې نه غریب چې د قرآن کې څه دي. څلورمه خبره چې قرآن هجرت کول دی ته وایي چې انسان په دې قرآن باندې ځان نه دموي. بیمار بشي یو ډاکټر او بل ډاکټر او یو ډاکټر او بل ډاکټر چې چا سره کینی تا ته به دې مرض پته نه بل ته د دې مرض پته نه
خو چېرته دې طرف ته سوچ هم نه ځي چې زموږ د رب کلام دی او هغه چې انسان په ځان ووایي هغه ته شفا میلاوي او که وایي د تجربې دپاره هر څه چې ختم شي ډاکټران نه ونیشي بیا به راشي مولوي صاحب ته یاره مولوي صاحب په ما دې دم واچولی تجربه ده دا ښه د دې تجربو سره الله سبحانه وتعالی شفا چېرته نه ورکوي او کوم سړی چې قرآن وایي په دې نیت چې الله ماله شفا راکوي والله العظیم چې الله وله شفا ورکوي خو په دې نیت چې الله ماله شفا راکوي د قرآن سره محبت وي 5مه طریقه یا 5مه خبره چې هغه په دې هجرت کې دننه راځي چې انسان په دې قرآن باندې عمل نه کوي وایي هم ترجمه ولم ورځي تفسیر ولم ورځي خو عمل پې نه کوي دم هجرت کړی دی قرآن نو لنډه ده چې د قرآن نه به هجرت نه کوئ او دا زما تاسو ته اخري خبره ده او زړه ورته کولاو کوي او بیا به کې ځان له سوچ وکړه او په کور کې به کې سوچ وکړه زه دا وایم تاسو ته چې د دې قرآن نه خپل ملګری جوړ کړئ د ژوند ملګری ته جوړ کړئ او چې کله دا قرآن ستاسو ملګری نو ګورئ دا قرآن تاسو په یو ځای کې یوازې نه پرېږدي قبر ته به سره ځي د عمل ته سره قبر لم شي او د قیامت پر په هغه سختو کې او په هغه مصیبتونو کې د قرآن به د الله په مخ کې شفاعت کوي ستا دپاره چې الله دا سړی دی وبخي نو د دې قرآن نه خپل ملګری جوړ کړي په دې قرآن کې دنه نور دی په دې قرآن کې دنه خیر دی په دې قرآن کې دنه برکت دی والله العظیم په بچو کې به دې برکت وي په مال کې به دې برکت وي په کور کې به دې برکت وي په قوم کې به دې برکت وي ټول به ستا بدن به برکت نه ډکي ته به یو برکتي انسان الله سبحانه وتعالی به ستا دې زړه ته ناشنا نور راواچي او ناشنا اطمینان به ستا په دې زړه کې الله سوي بقرآن كي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله إذا مؤمنان يزرون بدي قرآن سرجل أغموتوين كي بارم كي ده تجربي خبر كلا كلا ديسي يوشي ديسي خبره زه خپل ځاني کله کله داسې خبره واورم چې انسان خفه شي سوچ کې لاړ شي چې دې خبرې به سهل لوځي دا به څه کېږي ډېر سخت کشمکش کې شي انسان کشمکش کې شي او ګډوډ شي چې دا قرآن زه راوالم ما پې تجربه کړې چې دا قرآن زه راوالم او صرف 2 مخه ووایم که نه والله العظیم لکه د سره چې څه شوي نه وي به خپل رب طرف ته دا زړه دې چې لاړ شي او مطمئن شي چې یاره دومره لوی رب په عرش له پاسه ته څه غم کې رسول خوږی خبرې ته وي رسول خوږی خبرې الله کړي د دې قرآن سره رابطه جوړه کړئ نو ستاسو د زړونه به مطمئن شي نن سبا ډېر خلک دا شکایت کوي چې زموږ په دې زړونو کې سکون نشتی راحت نشتی پیسې به ورسره وي هر څه به ورسره نو د هغه وجه پرېښودی کوم د لاسه چې زړه مطمئن کړي نو د هغه وخته پورې موده کېږي چې څو پورې تاسو د دې قرآن صحیح څه ویلي نه روزانه ځان له دې قرآن یو ورد جوړ کړه او زه تاسو ته سوچ وکړئ که تاسو دا قرآن په ځان باندې لازم کړئ چې موږ به دومره قرآن روزانه نازله وایو دومره قرآن موږ به یادوو بیا به کوشش کوو او موږ به د پلاني عالم درسونو له ځو او موږ به د هغه سره تفسیر زده کوو موږ به ترجمه زده کوو او دا ترتیب ته جوړ کړي ته ګوره چې الله سبحانه وتعالی ستا د ژوند څنګه بدلوي او ته ګوره چې ستا د بچي به څنګه نیک عملي ته به دې ته وګورې او د خپلې ښځې ته بیا وګوره او د خپل کور ته به ته وګورې که الله به کې برکت را نه وستو الله ستا په رزق کې برکت وانه چې او ستا په بچو کې وانه چې بیا راشه ما ته ووایه تا څه ووایي نو داسې به کوئ که نه به کوئ زه وایم چې د نن نه د اوس نه د لوز د الله سره وکړي چې الله زموږ رجوع د دې قرآن ته موږ واپسي وکړو دې قرآن ته انسان خو کمزوری دی که نه نو کله کله انسان په دنیا کې او په ګناهونو کې داسې لږ لرې شي د دې قرآن نه او د دې دین نه نو دا علما د دې دپاره دي چې دوی به د خلکو ته واز نصیحت کوي نو راواپس کېږي خلک هېڅ خبره نه کوي یو سړی لرې تللی دی اوس عمر شتي او د مسلمان دپاره ګوره دا نشته چې زما عمر زیات دی زما عمر کم دی دا به شتي الله چې یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو نو دې کې د ځوانانو ته خبره ده که نه که بوډاګانو ته هم ده دا خبرې پرېږدئ زما عمر زیات شوی دی او زه نشم او زه داسې او زه ده
قرآن ته رجوع کوي، که ځوانان یې که بوډاګان یې که ناجوړه یې او که روغ یې او که زنانه دي او که سړي او که ماشومانان دي، پکار دی چې موږ ټول خپل یو ربط پیدا کړو د قرآن سره. الله سبحانه وتعالی بیا د قرآن دلاسه موږ له عزت راکوي او موږ به اوچتوي. الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې قرآن باندې پوه کړي او الله سبحانه وتعالی دې د قرآن په حقیقي معنو سره زموږ په ژوند کې راولي او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي په دې قرآن باندې د عمل کولو.